السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د پښتو ژبې ترکیبي یا تړلو تورو دریم لوست ته ښه راغلاست. د دریم لوست له پیل څخه د مخه دا دوې پوښتنې جواب کوي. اول، د ادیب په کلمه کې ب په نښه کوي. دوهم، د سپین په کلمه کې پ وښیاست. اوس نو خپل نوي درس ته ښه متوجه سئ او په دا دریم لوست کې د درو تورو ت، ټ او س ترکیب یا تړل د نورو تورو سره درښیو. دا شکل چې تاسې وینئ او لوړ دوه ټکي لري ت ده، او دا هم د ت نیم شکل دی چې د کلمو سره په سر کې په دغه شکل تړل کیږي. اوس نو د تاک کلمې ته وګورئ چې په سر کې د ت تړلی شکل په سور رنګ لیکل سوی دی او د کلمو په منځ کې ت په دا ډول لیکل کیږي. اوس نو د مستې کلمې په منځ کې تاسې د ت شکل وینئ چې سور رنګ لري. د ت دا شکل چې لیدل کیږي د کلمو سره په پای کې راځي. مثال ته یې د ملت په کلمه کې وګورئ چې ت په سور رنګ کې لیدل کیږي. اوس به د دریم لوست دوهم توری ټ ته راسو. دا شکل چې تاسې وینئ لوړ دوه ټکي او لاندې یو ورغندی لري ټ ده. دا هم د ټ نیم شکل دی چې د کلمو سره په سر کې په دغه شکل تړل کیږي. اوس نو د ټال کلمې ته وګورئ چې په سر کې د ټ تړلی شکل په سور رنګ لیدل کیږي او د کلمو په منځ کې ټ په دا ډول لیکل کیږي. اوس نو د لټون کلمې په منځ کې تاسې د ټ شکل وینئ چې سور رنګ لري. د ټ دا شکل چې لیدل کیږي د کلمو سره په پای کې راځي. مثال ته یې د کټ په کلمه کې وګورئ چې ټ په سور رنګ کې لیدل کیږي. اوس د دریم لوست دریم توری س ته راځو. دا شکل چې تاسې وینئ لوړ درې ټکي لري س ده، او دا هم د س نیم شکل دی چې د کلمو سره په سر کې په دغه شکل تړل کیږي. اوس نو د سور کلمې ته وګورئ چې په سر کې د س تړلی شکل په سور رنګ لیکل سوی دی او د کلمو په منځ کې س په دا ډول لیکل کیږي. اوس نو د عثمان کلمې په منځ کې تاسې د س شکل وینئ چې سور رنګ لري. د س دا شکل چې لیدل کیږي د کلمو سره په پای کې راځي. مثال ته یې د مثلث په کلمه کې وګورئ چې س په سور رنګ کې لیدل کیږي. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو تر راتلونکي څلورم لوست پورې تاسو د خپلو ورونو، خویندو او ملګرو سره داسې کلمې پیدا او ولیکئ چې په سر، منځ او پای کې د ت، ټ او س شکلونه راغلي وي تر څو چې ښه مو زده سي. خوشحاله ژوند ولرئ. په مخه مو ښه.